درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. دا دی د قاري صاحب سعید ارزښتمنې او دردناکې لیکنې ته ستاسو پام راګرځوم چې سرلیک دی د تګاب د شهید شوې مدرسې فریاد. تېره شپه د 1409 لمریز کال د سلوغې د میاشتې په 13مه نیټه د شپې 11 بجې وې چې ګڼ شمېر بهرني اشغالګر او د هغوی ګوډاګیان په څرخکو کې راغلل. د کپیسا د تګاب ولسوالۍ د بدراب په سیمه کې پیاده شول. د لیونیو ځناورو په شان یې هر خوا حملې او داړې پیل کړې. بازار یې ونړاوه او د خلکو کورونه یې په بمونو لوټه لوټه کړل او په پای کې راغلل د دې اسلامي هیواد په یوه تاریخي درسګاه حمیدیه مدرسه خپل د کینې ډډې تش کړ. هوکې د جهل او وحشت لښکر دغه تاریخي مدرسه یوازې د قرآن او احادیثو د تعلیم او تدریس په جرم د علم او دیانت د رڼا خپرولو په تور له خپلو زرګونو کتابونو او درسي موادو سره وسوځوله. وإلى الله المشتکي. د تګاب د شهید مدرسې له سوځېدلو نږدې 40 ساعته تېرېدونکي دي، خو نه د شهادت خبر د کومې معتبرې رسنۍ سره ټکی شو، نه ورباندې کوم د علم او روښانتیا مدعي یو څاڅکی اوښکه نظرانه کړه، نه یې غم وبلل شو، نه یې هم چا سوځونکي محکوم کړل. د تګاب مدرسه خپل شهادت ته دومره نه ده خفه لکه د اهل زمان بتفاوتي او بېعدالتي چې ځوروي. راځئ دلته لږ د دې شهیدې مدرسې د زړه غږ واورو، لږ یې شکوې او شکایت ته غوږ ونیسو چې د زمانې د بې درده او پلبینو خلکو په ادرس څه وایي. ای د وروستۍ زمانې بې درده خلکو، ای د رسنیو قلم اخبار او مایک وکدارانو، زه د یوې مدرسې په حیث ځان هېڅکله له مکتب، لیسې او پوهنتون څخه پردی نه ګڼم. مکتب او مدرسه چې د دیني او عصري علومو منابع دي، د معاصر مؤمن انسان د ارتقا او پرواز غبرګ وزرونه ګڼل کیږي. په دې وزرونو کې که هر یو مات شي د مؤمن ملت سقوط حتمي دی. که مکتب ورته د مادي ژوند لارې ګودرې ښیي، مدرسه هم ورته د روحاني استعداد او نبوغ وربخي. خو د ګیلې ځای دا دی چې نن سبا یو شمېر هغه چې ځان د علم او پرمختګ مدعیان هم بولي، د علم او معرفت د دې دوو منابعو ترمنځ توپیري چلند کوي. راځئ دغه دوه چلند په یوه فرضي بیلګه کې وارزوو. په کابل ښار کې لیسې حبیبیه زما حمیدیه مدرسې همزولې ده. هغه وخت چې امیر حبیب الله خان په کابل کې د حبیبیه لیسې بنسټ کیښود، د تګاب فقیر شیخ الاسلام ملا حمید الله اخندزاده په خپل کلي کې د دیني علومو تدریس کاوه. زما نوم حمیدیه مدرسه د همدې ستر مدرس له نوم سره تړل شوې ده. په دې حساب زه او د کابل حبیبیه لیسه د افغانستان له ډېرو پخوانیو علمي ادارو څخه یو چې موږ دواړو د دې هیواد لپاره د علم او عمل په زیور سمبال زرګونو عالمان او فاضلان روزلي دي. تاسې فرض کړئ که تېره شپه خدای مکړه چا د کابل حبیبیه لیسه سوځولی وای، د هغې 100 کلن ارشیف، دفاتر او کتابتون یې له ټولو کتابونو سره په باروتو لوخړه کړې وای، نو اوس به په رسنیو کې څه حال وای؟ زما باور دی چې د ارګ واکمن به ملي ماتم اعلان کړی وای، سوځونکي به یې تر ټولو کرغېړن او ظالم ترهګر بلل شوي وای، شاعرانو به ورنې او ژړونکي قصیدې پسې لیکلې وای، فیسبوکیانو او ټویټروالو به یې په ماتم درسته نړۍ خبره کړې وای. مګر های افسوس اوس چې د حبیبیه لیسې همزولي مدرسه د بارودو په اور کې کباب شوې ده، نو یې غم تر واورې هم سوړ دی، ځکه چې
دلته د عصر واکمن او حاکم فکر له دین سره په جنګ دی، نو ځکه هر هغه شخص او اداره هم پردی او مباح الدم بولي چې له دین سره تړاو لري. زما ګناه دا ده چې د دې ولس د روح تربیه مې کوله، په ما کې الهي کتاب او د نبوي احادیثو صحاح سته تدریسېدل، او بالاخره زما نوم فرانسوي نه بلکې عربي ریښه درلوده، نو ځکه مې واکمن سیکولران واجب القتل بولي. تاسو به راباندې هر نوم کیږدئ، د ترهګر ځاله به مې وبولئ، د دښمن د وطن دښمنۍ پیغور به راپسې غوټه کړئ، خو زما تاریخ دې ځمکې او اسمان ته معلوم دی. زما په افتخاراتو حتی ستاسې سیکولر اسلاف هم معترف دي، او زما له ویاړمن تاریخ څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی. د افغانستان د یوې تاریخي مدرسې په حیث زما نوم حمیدیه مدرسه د افغانستان له یوه ستر علمي روحاني او جهادي شخصیت شیخ الاسلام ملا حمیدالله اخندزاده د تګاب فقیر سره غوټه دی. د تګاب فقیر د احادیثو اجازه او د تصوف د شاذلیات طریقې اذن د هیواد له ستر عالم ملا مشک عالم څخه ترلاسه کړی و. هغه ملا مشک عالم چې په افغانستان د دوهم انګریز یرغل پر مهال د اشغالګرو په وړاندې د سد سکندر په شان ودرېد، کتابونه یې کت کړل او له ټولو طالبانو سره د جهاد ډګر ته ووت، او تر هغه وخته یې خپلو جهادي مبارزې ته ادامه ورکړه تر څو یې دا هېواد له انګریزي استعمار څخه خلاص کړ. د تګاب فقیر په قادریه طریقه کې د هډې د ملا صاحب نجم الدین اخندزاده مازون و. همغه نجم الدین اخندزاده چې استاز او مرشد د سواد اخندزاده مولانا عبدالغفور صاحب د امیر دوست محمد خان په زمانه کې د سیکانو او انګریزانو د یرغلونو په وړاندې نه ماتېدونکی کمر مثال درلود. هغه چې د پېښور او سوات وروستی ساتونکی یادیږي. سید جمال الدین افغاني په تتمة البیان کې په توصیف ژبه ټکوي، تر دې چې د غلام محمد غبار په شان سیکولر مزاج لیکوال هم د مرد مجاهد او دشمن استعمار فرنګ په القاب نازوي. زما د نوم نسبت د تګاب فقیر مولانا حمیدالله اخندزاده سره تړلی دی. هغه مولانا چې په 1919 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ جګړې ته له خپلو ټولو طالبانو او مریدانو سره وتلی و، او داسې ویاړمن کردار یې ادا کړی و چې امان الله خان ورته د لمر اعلی نښان ډالی کړ. د مدرسې کوم دیوالونه چې تاسو وسوځول، دغه دیوالونه په 1424 لمریز کال کې د تګاب د فقیر یوازینی زوی میا ګلجان هغه ودان کړي وو. هغه د هیواد وتلی عالم چې له کوچنیوالي د علم او نبوغ نمونه و، لا 14 کالن و چې د امان الله خان حکومت ورته دستوري افتخاري نښان ډالی کړ، او وروسته یې د خپل عالم او فاضل پلار مسند په ډېر ښه شان وپاله. نه پوهېږم د هېواد حاکمانو نه پوهېږم د وخت حاکمانو په کوم جرم زما دومره سپکاوی وکړ. ما کوم داسې نه بخونکی ګناه کړې وه چې تر دې حده تحقیر او تعذیب شوم. زما خټه خو د دې هېواد او ولس د تر ټولو ویاړمنو مخلصو او فداکارو زامنو په لاس خیشته شوې وه. زما تاریخ خو د هېواد له خپلواکۍ د دفاع تاریخ دی. زما کاري سابقه خو د خپل ولس د دیني او افغاني ارزښتونو د ساتنې د سپېڅلې عقیدې د ترسیخ او د خپل اصلي فرهنګ د تقوی او غنا له کارنامو څخه جوړه ده. زه نه پوهېږم چې بالاخره زما جرم څه و چې داسې د قساوت او بېرحمۍ په اور کې لولپه شوم. کله خو په زړه کې راګرځي چې کیدای شي زمانه به سرچپه شوې وي، ارزښتونو او معیارونو به تندک خوړلی وي، او په دې نوي عصر کې به هغه څه جرم بلل کیږي چې پخوا زما په دیني او ملي قاموس کې ویاړ او افتخار بلل کېده. که داسې وینو بیا واقعا زما په سوځېدلو ارزم، ځکه
که داسې وینو نو بیا واقعا زه په سوځېدلو ارزم، ځکه زما استادانو، طالبانو او منصوبینو همیشه هغو اشغالګرو ته د سر په کاسو کې اوبه ورکړي چې په 19 او 20 پېړۍ کې د اسلام دې ټاټوبې ته چپ راکتلي وو. زما په اسلافو کې ملا مشک عالم، د سوات مولانا عبدالغفور او نجم الدین اخونزاده هغه خلک وو چې په 19 پېړۍ کې د انګریزي استعمار ستونی زولانه کړ او د هندوکش د لمنو پر خوا یې د هغوی د پرمختګ مخه ډب کړې وه. وروسته زما محتممینو پلار او زوی یعنې د تګاب د اخونزداګان هم د انګلیس څخه د خپلواکۍ مبارزین وو چې هم یې د طرزي د سیکولرزم مخه ډب کړه او هم یې د کمونیزم پر خلاف په میړانه د جهاد فتوا صادره کړه. د لیبرالیزم، سیکولرزم، کمونیزم او نورو بېدینه پردیو نظریو په خلاف زما مبارزه یو انکار نه منونکی واقعیت دی او شاید همدا زما د تعذیب اصلي لامل و. خو خیر، زما له سوځولو دا تمه مه کوئ چې په دې وطن کې به د دین او دیانت ډیوه ووژنئ. دلته ډیری مدرسې سوځول شوي، دلته ډیری ځوانان د خلیل په شان د توحید په جرم مشرکانو اور ته غورځولي، خو دلته هر خلیل د خپل وجود له ایرو څخه د ققنوس مارغه په شان پرواز کړی، په نوې روغتیا را پاڅېدلی او د نمرود په شان د مادي باورمن یې د تاریخ کندې ته ورټېل وهلي. نو ای د مدرسې او مسجد سوځونکو، په دې باور ولرئ چې هیواد، ولس او تاریخ ته مو مخ تور دی. په دې حسودانه کارونو سره تاسو مسجد او مدرسه نه بلکې خپل اعتبار او خپل راتلونکی سوځوئ. په دې باور ولرئ چې په نن پسې سبا ضرور راتلونکی دی. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.